مونږ او تاسو او تمام انسانان د الله پاک بندگان یو. د بندگی مقصد دی تابعداری، د بندگی مقصد دی عاجزی، او د بندگی مقصد دی غلامی. د یو غلام نه چا تپوس وکړه کومه جامه ستا خوښوي؟ وایي زما د مالک چې کومه جامه خوښوي هغه زما خوښوي. کوم خوراک دی خوښي؟ وایي زما د مالک چې کوم خوراک خوښي هغه زما هم خوښي. داسې دي د پوسونه کول هم دغه یو جواب و. هغه سړی غوسه شو، وایي دا ته څنګه انسان یې، خپله څه مرضي او خوښه لري او که نه؟ نه هغه ویل د خدای بنده زه لیونی یم دروغ یم، که زما خپل چاهت خپله خوښه او خپله مرضي وي نو بیا به زه غلام ولې وم؟ غلام خو یم دې ته چې د خپل چاهت ختمي په د مالک چې کومه رضی هغه د هغه رضی. نو بندګي دې ته وایي چې الله درله صحت درکړي، هم ته راضي او د الله شکر ادا کړي. الله در باندې بیماری راولي، هم ته راضي شي د الله په دې کړو باندې صبر وکړي. الله درله بچي درک، د الله شکر به ادا کا. په بچي باندې د خوشحالي طریقه د الله شکر. الله درنه بچي واغوست صبر به وکړه. یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو کار پسې ولیږلو، زوی ناجوړ ورکوټې ماشوم. نو بس د صحابه کرامو خدا ژوندو چې د الله او د الله د رسول حکم براغه، بیا به نه بچي ته کتل او نه به خپلې لور او زوی ته کتل، نه به ښځې ته کتل، حکم یې پوره کولو. نه لاړو، څه وخت یې تېر کړ چې په کومه ورځ باندې راغه، په دغه شپه هغه بچی مړ شو. نو دا زنانه هغه بچی راواغشت او په کوټه کې یو اړخ ته سملولو او د پاسه پې کپړه را خوره کړه. خپل خاوند ته ځان تیار کړ. خاوند یې تپوس کوي یا ماشوم څنګه دی؟ ویا خو ډېر ښه دی او د مخکې حالت نه ډېر ښه دی. د شپې ښځه او خاوند یو بل سره میلاوه هم شول. په سبا بیا دا ښځه د صحابي نه تپوس کوي، یو مسله مې پوهه کړه. وایي ښځې څه مسله ده؟ و چې الله در سره یو بنده در سره امانت کیږي
نو د دې امانت څه حکم دی شرعا؟ خاوند ورته وي سنبال به کې حفاظت به کې کلم چې مالک راغه مطالبه یې درنه وکړه وبه اسپاري او د الله شکر به ادا کې چې خیانت رانه پکې ونه شو. وی ښه دغسې مسله ویاو وی ښه چې دغسې مسله ده نه هغه امانت د هغه ورکوټي ماشوم په شکل کې چې الله ما او تا ته راکړی نو ستا نه وروستو د هغه الله قاصد راغه او هغه امانت یې رانه ویوړلو هغه ماشوم مړ دی. نو بعضې روایتو کې راځي چې دا سړی راپاڅېده د دې خپلې بیبي تندي ښکل کړلو او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته راغه دا ټوله قصه بیان کړه. محبوب پیغمبر ته تپوس کوي شپې خو میلاو شوي نه وای میلاو شوي وایي الله دې ستاسو دا بېګنۍ شپه برکتي کړي. د هغه شپې د میلاوېدو په نتیجه کې علوق وشه د هغې نه بچې وشه د الله پیغمبر ولنوم عبدالله کېښوده په خپل مبارکو لاسونو یې وله تحریک وکړلو او بیا د سیرت او د تاریخ په کتابونو کې راځي هغه رالوی شه وعده یې وکړه 9 بچي الله ورله ورکړل او هغه 9 وانه د قرآن حافظان عالمان به عمل الله جوړ کړو. نو دې ته ویلې کېږي بندګي. د نبی علیه الصلاة والسلام د ترور لور زینب او روري عبید الله او د الله د پیغمبر غلام زید آزاد کا متبنی کا زینب ته وی کستا خو خي د زید سره به نکاح ورورته مو حکم یې وکړي تاسو مشورې ورکړه ويا رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشیانیو عربیو لوی خاندان هم دي او دا آزاد شوی غلام دي نو زه به اوس د ده سره نکاح کوم حالانکه د الله پیغمبر حکم نه وکړي. الله جل مجلوه قرآن کے آیت راولی کو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دا دنیا دا هیڅ یو مؤمن سړي او د ښځې لپاره دا نه ده روا چې الله دا الله رسول حکم راولیږي او دی پکې خپل خوښه او مرضي استعمال کړي. زینب او ورور ته چا دا خبر ورسولو نو دا اورېدو سره دواړه په منډه منډه را روان دي. نبي عليه الصلاة والسلام ته راغلل رضينا بأمر الله وبأمر رسوله رضينا بأمر الله وبأمر رسول دا الله دا الله دا رسول په امر باندې مونږه راضیو. نو نکاح وشو. نو دې ته ویل کېږي بندګي دې ته ویل کېږي غلامي یا نوم نمایش قام قبیله نسل خاندان ارسه شاعت او دا الله او دا الله دا رسول حکم مخیته او الله خو ډېر غیرتي سب دی. نو نکاح وشوه د زینب او د زید جوړښت رانغه نتیجه طلاق ته ورسېده طلاق یې ورکړه او بیا د عدت د تېرېدو نه وروستو څه موده پس د هغه زینب سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وشو او نکاح ورله چا وتړله نکاح ورله الله پاک په خپله وتړله زوجناکها
مونږ دا زینب تا ته په نکاح کړه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو وروستو به بیبیانې کېناستې او مذاکره به یې کوله. یو به وي زما دا فضیلت دی، نور به وي ټیک ده مونږ خو زما دا فضیلت دی، بل به وي زما دا فضیلت دی. د زینب نمبر به چې راغه نو دی به ورته وي چې زما یو فضیلت خدا دی چې ستاسو نکاحونه د محمد رسول الله سره ستاسو پلارانو تړلي دي او زما نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله پاک په خپله تړلي ده. ستاسو نکاحونه په ځمکه شوي دي او زما نکاح د الله د پیغمبر سره د الله د عرش د پاسه شوي ده. داسې بدل بیا الله ورکړه. الله دې موږ تاسو صحیح بندګان محبوب پیغمبر ته څومره صفات الله ورکړي، څومره صفات، لیکن هغې به وي چې زما خوښ زما په ټولو صفاتو کې عبد صفت کې خوښ دی. عبد معنی بنده، د الله غلام، د الله تابعدار. قرآن کریم غنو آیتونو کې الله چې د خپل پیغمبر غټ غټ صفات ذکر کوي، عبد یې نه مخکې ذکر کوي. نو دې ته ویل کېږي بندګي. نو چې موږ تاسو د الله بندګان یو، کله به د الله د اړخه حکم راځي چې مال ما درکړی دی، زما د دې مال دومره حصه ورکړه. جاړې کو خاني ورکې به زکات. کله الله وایي چې تندې ما درکړی دی، او زما درکړی ده، مخ ما درکړی دی، او دا تندې دې دومره قیمتي دی که چا پې لاړې اوتو کړې ته پې ورپسې ټوپک را اخلي. لیکن زما حکم دا دی چې ما ته به دا تندې په خاورو کې لګي، سجده به کې، عبادت بندګي ده. او کله الله وی وطن بم پریدي، کلی بم پریدي، یاران دوستان بم پریدي، کاروبار بم پریدي، او را بشي زما درد زما کور. کله به د مینا نه مزدلفې ته منډې وی، او کله به د مزدلفې نه عرفات ته منډې وی، او کله به د عرفات نه مزدلفې. اوس سړی عقل فرنا کې سوچ کوي که نه، نو عرفات کې څه نه د سیل ځای دی، نه د تماشې ځای دی، نه بل څه داسې دغه پکې شته، بس تشه دشه د غرونو کاڼي. الله وایي ځي او بیا دې چې څنګه ور پرېوتو نو ګوره د ماښام مونځ فرض دی، بس الله وایي چې مونځ منع نه به دلته کې نه به په لاره کې مزدلفې ته به ځان رسي. بس که زړه دې غواړي او که نه غواړي، فرض مونځ به په خپل ټیم کې نه کې مزدلفې ته بیا رسي. اوس یو دیوال یو کاني ده اوله نو څه شي نو خو دې ته ویلي کېږي څه شي بندګي. که بادشاهي که نه نعوذ بالله په ځان پورې په خندا درشي چې دا څه کومه ماشومان پسې نه کاني ولو. او که د زمانې لوی شیخ او پیر او ولی نو هم په دې ځان ته سوچ کې چې دا څه کوم نه، لیکن د چا حکم دی؟ د الله حکم دی. بنده ویم دې ته چې کله در باندې ماشومانو کارونه کوي کېږي، کله باندې د مشرانو کارونه کوي کېږي. الله پاک دې موږ تاسو صحیح معنو کې خپل صحیح بندګان جوړ کړي. الله وایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. الله وایي ما د خپل مؤمنانو بندګانو ځانونه هم اغشتي دي او د دوی مالونه هم د دوی نه اغشتي دي په بیه. الله وایي ما د خپل مسلمان بنده جان او مال د دې نه په بیه اغشتي دي او قیمت په څه ورکړی دی؟ بأن لهم
جنة زما د مسلمان بنده دا ځان او د اعمال الله وی ما ته دومره قیمتي دي چې په دې دنیا کې د دې قیمت نشته ني د دې قیمت ما جهت مقرر کړی بان لهم الجنه د دې د وجنه دا الله جل مجلوه په دغه احکامو کې بنده ته وی چې کال کې به یوزل ساروی راولي او زما په نوم باندې زما د الله د باره زما د رضا د باره به ذبح کې او دې عمل ته ویل کېږي قرباني او ساروی راولا وینه یې توی کا ها سرمنی خوار غریب له ورکا هغه خارشي په خپل باندې وخوره نو څه عبادت دې په الله حکم دې کې ابي الله پاک وي خو خدي چې غوخه په فریزر کې کړی او کبه یارانو دوستانو باندې خوري خو نه بکی اوس کله لوی اختر په ورځ باندې یو سره د اسمګي او د اسمان په نیمت کې دا ټول دنیا او دولت راجمع کی او په صحیح نیت سره د الله په نوم باندې ورکی نو دغه صدقه د قربانی د ساروی د یو کلینی د شیری د غاړي د ویني یو ساس کې ده نه راځي ځکه د الله حکم دغه وخت ده او بیا د هر عبادت لپاره الله پاک طریقې کار مقرر کړی دي خپل اوقات مقرر کړی دي نو هغه وخت به هغه عبادت کې بلګي مطلب هم ده قربانی دا هغه عظیم عبادت دی چې دا د آدم علیه السلام د زمانینا را روان دي قرآن کې الله محبوب پیغمبر ته حکم کوي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَاوْرَوَا زمادي بندگانو نبأ قصه ابني آدم د دو زامنو د آدم بالحق داسې قصه جګه حق او سچ قصه ده اسی د دنیا افسانه او د ګوسري ندي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبأ ابني آدم بالحق سچ قصه ده اذ قربا قربانا چې کله دوارو زامنو قرباني وکړي فتقبل من احدهما دا یو کس قربانی به کې قبول شو ولم يتقبل من الاخر او دبل قبوله نشوا دا یو قبول شو ولی قبول شو زکا چې الله ته ساروی نه دی پکار الله ته غوخه نه ده پکار الله ته وینه نه ده پکار الله ته د ساروی بدن جسم ډانچا شکل نه دی پکار الله ته د قرباني کون کی د زړه اخلاص پکار چې د زړه د اخلاص نه ډک او د زړه د اخلاص دې ته ویل کېږي تقوا چې بس مسلمان کم کار کوي کساروی اخلي کساروی راولي کساروی لمبي کساروی ته غیا ور کوي چې په دې سره کې دای چې دا د دې د بار کوم چې الله راضي شي الله خوشاله خلک چې ارسول ذكر الله وي إنما يتقبل الله من المتقين يقينا الله قبلي أعمال وده أغبان ديگانو چه ده چه زرکی تقوائي ده الله خوف ده الله يرو إخلاص خلقوي كان فلاني لوي ولي ولادي فلاني لوي صوفي دي فلاني لوي بسرق دي علماء کرام وی د ولایت د بزرګۍ او د صوفیت بنیاد درې خبرې دي یو دا چې د کوم مسلمان هر کار د الله د رضا ده بعد هر کار کې نیت د الله رضا دویم هر کار د محمد رسول الله په طریقه باندې او دویم دا چې د پزړه کې د الله د مخلوق په بار کې رحم او شفقت پروتي چې زما د لاس د الله مخلوق د خیر ورسي نقصان اونرسي خیر خوای بس دا د زماني لوی ولیم دی لوی بزرګم دی لوی ولایت دی
نذكر الله إنما يتقبل الله من المتقين. لا يوزين ميو قابيل او دبل زين ميو هابيل او دا آدم عليه الصلاة والسلام او دا حواء رضي الله تعالى عنهانا شكل دا نسل انساني سلسلة شروع شوا طريقة داوا چه جوڑا بچی بکیدل یو الک و بلا جینای دړو منی جوړی نه بچ کما جینې شوی و د دې نکابه د هغه الک سره شو چې کما ده د روسونه نه شوی نه قابیل او د خور یو ځای پیدا شو حابیل او د خور یو ځای پیدا شو د قابیل سره چې کما خور پیدا شوی و دا د شکل نه خښته او د حابیل سره چې کومه پیدا شوی نسبت هغه د شکل نه هغه څه نه خښته نو قابیل دې ته نو تیار چې زما د دې خور نکانی د حابیل سره وشي نه دا قضیه بغض حذر سروش نو دواړو قرباني وکړه خو په هغه زمانہ کې د قربانۍ لپاره ساروی ذبح کول نو ضروری بس کم سیز باندې چې د الله پاک په نوم باندې ورکړلو دې ته به قرباني نو قابیل دې زمیندارو د پټیو د غلره وړه او حابیل دیش مونږ کې وګړي بي سره ولې د ګډ راوړو او ذبح او د آدم علیه الصلاۃ والسلام د زمانینا دا طریقه را روانه وا چې د قربانۍ غوخه یا دانی مخلقو نشوي خوري اجازه نو جهاد کوم دغه حکومت جهاد به پیغمبرانو کو صحابه به جهاد وکړه غنیمت به شتر لا سکه داغه د خورلو اجازه نو یو زي ما ده حکم بلاو چې کوم شی د الله په نوم قرباني کور دی کا او یو غونډې به کې خود دنیا په تماشا وا کله به الله د اړه هور راغه هغه سي به اوس وزولو دا به د خبري دلیل چې دا قرباني قبول شو او کله به هور رانه هغه شی به هغه معنی خاص نو د قابیل هغه دانی په هغه کې خاص وي هور رانه او د حابیل هغه ساروی غړي ذبح کړیو هغه لا قبول هور هغه به سوزول نه د قابیل هغه غوسه نورم زیاته شو بغض نورم زیات شو لکه رسول شنو اعوذ بالله نه غرض لا نتیجه دی راوته چې بیا قابیل اولګي د خپل وروري مړ لا اقتلنك قال لئن بسطت الي يدك ما انا بباسط يدي اليك حابیل ورته وی کما انا قتل سره وګد زما د وجلو بنیت نو زه خپل لاس ست طرف ده نه دروګلوم نشي مړی کنه نو نعوذ بالله بیا دومره نه پویو چې اوس په دې نه پویل چې د خپل ورور د لاس سره وسکوم چینته لړه کما د خخیدو شلو نه ورته په بل طریقې نه پویلو نو بیا الله پاک د عبرت لپاره کارغه راولي ګلو کارغه او هغه لګیو په دې اسمه کې مخو کوم والی پنځه موالی او غاریو کنه سلو یو مړ کارغه بچیو هغه راوړو باغی کې یو د پاسه به خاور راوړل بیا بخبل غریب وای چې زه د دې کارخانه به کارایم د دنم زیات نه پویوم دغه کارغه بچی خخ او مال د خپل ور د خولو سلام نه بیا فکان من النادمین
بیا خو شرمنده و لیکن بیا خو کار شوی و د هغه وخت نه د قرباني دا سلسله را روانه ده او دا راتله حتی کې چې د ابراهیم علیه السلام د دوره پورې را ورسېده. ابراهیم علیه السلام عراق کې اوسېده او ډېره زمانه د عراق خلکو ته تبلیغ وکړه خو په هغوی څه اثر نه کولو، الټی مخالف شو، دشمنان یې شو. بیا آخر کې ابراهیم علیه السلام فیصله وکړه وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، انی ذاهب الى ربی، زه خپل وطن پرېږدم عراق او زه خپل الله ته ځم سیهدین او الله به ما ته لاره راوباسي. نو د عراق د یو طرف نه را روان شو، خپله بیبي ورسره وه ساره، اولاد یې نه و. تر دې پورې چې د مصر فرعون اوله قصه ده، بیا سارې ته خپله لور تحفه کې ورکړه د خدمت لپاره هاجره، او هاجره بیا سارې د ابراهیم علیه السلام ته تحفه ورکړه او بیا ابراهیم علیه السلام د هاجرې سره نکاح وشو. عراق نه راپورې وتل د شام په خوره چې کله خپې کېښوي که نه، نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه الله ته رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، نیک بچی راکړه. الله پاک دعا قبول کړه. الله وی فبشرناه بغلام حلیم، مون خوشخبری ورکړه الک به ملاویږي نارینا او حلیم صابر بردبار بی. نه الله پاک بچی مورک نومی ورلکی خود اسماعیل او لگ را ختم شو. بعضی روایتو که رضی در دیار لسو کالو شو در مندو را مندو شو. یک دم ابراهیم علیه السلام پروت دی، خوبی اولیده او په خوب کې دا الله تعالی خبرته حکم وشو چې ته اسماعیل ذبحک، او د پیغمبرانو خوب وحی وي، د پیغمبر خوب وحی. نه الله وایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الله پاک وایي چې کله دا ورکوټې بچې چې ابراهیم علیه السلام په دعاګانو جړاګانو غوښتلې و، کله د منډو رامنډو شو، د پلار سره به منډې رامنډې والی. قال یا بني ای بچوړیا انی ارا فی المنام، زه خوب کې اینما انی اذبحک، چې زه لګیایم تا ذبحه کوم چاړه راکاږم. نو فانظر ماذا ترى، ستا څه رأی ده، ستا څه خیال دی، ته څه وایې؟ نو علما وایي مفسرین حضرات چې د پیغمبر خوب خو وحی وي او چې دا وحی وه، بیا ابراهیم علیه السلام د زوی نه مشوره ولې اخلي، تپوس دې ولې کوي؟ وایي تپوس چې دې کوي ډېر حکمتونه دي، خو یو حکمت پکې دا دی چې د خپل زوی امتحان اخلي، چې دا د دیارلسو کالو دا ماشوم د دې امتحان اخلي. او دویم دا خبره کوي چې د هر پیغمبر د شریعت طریقه دی چې دی د الله حکم پوره کوي، خو په اسانه طریقې سره. نو دا تپوس د دې لپاره کوي چې د دې بچي سب حالات څه شي اسانه شي. که یکدم زه ورلاس کړم نو دی به خامخا زورونه کوي، منډې به وي، غاړه به نه ږدي، نو ما ته به قصه مشکله شي. نو چې دا د رایې ما سره ملګری شي او دې هم ذهناً تیار شي، بعد به خبره اسانه شي. د اسماعیل علیه السلام د څو کالو دی؟ د 14 کالو ماشوم دی.
فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر يا أبتي افعل ما تؤمر زوی ورته داسې پلار په خوبونو به څوک زامنو حلالوي خوب دې لیدلی څه پته لګي دا خوب څنګه خوب دی رښتیا دې کړي دي رښتیا لیدلی نه او دا مو ورته وایي چې دا خوب دی افعل ما تؤمر کم حکم چې تا ته کېږي هغه حکم پوره کړه اسماعیل علیه السلام د اورېدو سره د 14 کالو په دې کوم عمره کې دې نتیجې ته ورسېده چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب وحی وي دا حکم د الله د اړخې او بیا د خپل خاکسارۍ او د عاجزۍ او د تواضع اظهار هم کوي او دا مو چې زه تیار یم حلالېدو ته خو په خپل ځان باندې مې تکیه نه ده تکیه مې د الله پاک په ذات باندې ده افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ان شاء الله یوي تکیه مې د الله پاک په ذات باندې ده او دا نه چې زه صبر کوم من الصابرين دنیا د صابرانو نه ډکه ده یو به کې سم ستجدني ان شاء الله من الصابرين ابراهیم علیه السلام چاړه مرا واغشته رسې مرا واغشته خپل ورکوټې ماشومې د ځان سره روان که او زی لګیا دي چېرته رواني قربانګاه ته مینا ته ورسېده نو د تاریخي روایتو کې راځي یو ځای کې شیطان راښکاره شو دا څه کې بابا ورکوټې ماشوم زوی دي کلونه بعد به دعاګانو درته میلاو شوی دی خوب دې لیدلی دی او ته لګیا یې زه به حکیم نو په کاڼي وویشتو بیا دویم ځل بیا دریم ځل هغه سلسله د ننه پورې د قیامت ورځې پورې به جاري چې کوم وخت کې زه ته ورسېدل که نه اسماعیل علیه السلام پلار ته وایي پلاره دا چاره تېره که چاره څه که تېره که چې زما غاړه ډېره زر کټ کړي د الله پاک په حکم کې چې ته کوتاهي را نشي او رسې راواله او کلک مې وتړه هسې نه چې د روح د وتو په وخت کې زما بدن حرکت کوي د الله په حکم کې فرق را نشي او ورته چې پلاره چاړه به زر زر راکاږي چې د الله پاک په حکم باندې عمل تر سره وشي او ای جامع راغونډې جامع راغونډې که هسې نه چې ساس کې پې ولګي جامع دې پلیتې شي د الله په حکم کې فرق را نه شي او بله ده چې هسې نه زما د بدن د وینې د ساس کې د لیدو د وجې نه زما مرشد ته بې صبري ونه کړي دا راغونډې ابراهیم علیه السلام او دا مو ورته وایي چې خیر دی کله ما ته ذبحه کې قمیص مې وباسه مور له مې قمیص ویسه کېدای شي دا د هغې لپاره د تسلي ذریعه جوړه شي او بل زما د اړخه زما په مور باندې سلام هم ووایه د ابراهیم علیه السلام اول اسماعیل همداسې سملولو نیغ او د پیغمبر چې څومره زوري که نه هغه ټول زور یې پې ولګولو او چاړه ول بغاړه باندې کېښوه لیکن چاړه پرې کول کوي که الله پرې کول کوي پرې کول خو الله کوي چاړه بسي چاړې د الله حکم او پام کوه د اسماعیل علیه السلام د غاړې یو ویښته ته هم نقصان ونه راسې اسماعیل ورته څه وایي پلاره ته چې کوم وخت به ما چاړه کېدې که نه او ستا دا سترګې زما د سترګو سره مخامخ شي نو هغه پیدري د پلارولۍ هغه رحم او جوش کې راشي نو اثر نه کوي اړخ مې بدل کړ دغه نه چې زم چاړه ووینم او دې زما په دې غاړه باندې زما کیفیاتو کې فرق راشي نو قرآن کې الله وایي فلما اسلما کله چې پلار او زوی دواړو د الله د حکم منلو ته تیار شو وتله للجبین او خپل بچی را سملولو په غاړه جبین دې ته وایي چې یو اړخ
پس مکه اولګي لکه ساروي چې پس مکه باندې وړ خولي فلما اسلم وتله للجبين دق وقت بیا وناديناه ان يا ابراهيم دبرنا آواز جبريل لاغو د جنت ګډ ور سره او आवाज یو کو دا आवाज د دې دوسر ابراهيم چې بره وکړل ګډم دي فريشن الله وي وفديناه بذبح عظيم يدير لوی قرباني دي لوی ساروي مونږ داغه په فیده کې راولې او بیا الله پاک قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين تخبل خبر اشتياق مفسرین وایي چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام زوی را سمرولم دي په خوب کې او چاریم په اخیدا او چاره باندې زورونه ام کوي لیکن خوب کې وینه نه درېدلې خوب کې دا نه درېدل چې ما غاړه دینه سره کټکړې ده لہذا څومره درجه کې چې ابراهيم خوب لیدلی و هغه درجه کې ابراهيم عليه السلام خپل خوب څنګه پوره قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين الله وی کہ ابراهيم دیر ازمائشونه دیر امتحانات می دربانی کړی دي لیکن دغه امتحان دا ستا باغ ټول امتحانات کو د ټولونه قد امتحان له امتحان دي د دې د وجنه دا الله رحم دي دا الله کرم او دا الله مهرباني ده علماء کرام د دې آیتونو په تفسیر کې او د غنو آیتونو احادیث په تفسیر کې دا خبره کوي چې د امت محمدیه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت سره دا الله یو رحم خدا دی یو رحم دادی چې دنیا لکونه کرونو خلق قربانیانی کوي خو هیڅ چاته دا پته نه لګي چې د چا قرباني قبول او شه نه دا قبول الله پاک سو دنیا کې رسوا کوي نه او دویمه ده چې بس بینه ساس کې توي کړلو نو ټول غوخه او ارشد دي ولې خپل استعمال کې دی راوړي مخینو متونو د برداشت نه او دریمه ده چې په مینې سره په اخلاص سره دي ساروي ذبح کړلو الله پاک به اجر او ثواب درله داسې درکړي لکه چې سکه زوی دي د الله د رضا د الله په نوم باندې ذبح کړلو ځکه قران کې الله وی لن ينال الله يسكل الله تنرسي لحومها تقربانو غخي ولا دماؤها نداغي ويني ولكن يناله التقوى الله تشرسي لقرباني كون كده مسلزله اخلاص او تقوى رسي الله دې موږ تاسو ټول په زړونو کې اخلاص او تقوى را پیدا کړي دا کار د قرباني دا هم د ابراهيم عليه السلام یو تاریخي کارنامه ده شیطان اسلام تاریخي کارنامه ده د مزدلف د صفا او د مروه تر مزم دام تاریخي کارنامې دي خدا ټول په حرم پورې خاص دي او د قرباني دا کارنامه دا په حرم پورې نه خاص دا په ټوله دنیا کې الله پاک عام کړی او جاری کړی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دنیا ته راغی او الله پاک ول پیغمبري ورکړه د الله د پیغمبرینو عمر دیار لسکاله دي را دریش کاله دي په دې دریش تو کالو کې دیار لسکاله مکه کې دي مکه کې قرباني نه و په دیار تو کالو کې قرباني نه و کله چې محبوب پیغمبر صلى الله عليه وسلم دیار تو کالو بعد مدینه منوره ته لاړو بیا په مدینه منوره کې دا الله د اړخه د قرباني حکم راغی ابي حدیث کې راځي محبوب پیغمبر مدینه منوره کې لس کال تیر کړی دي او هر کال د الله پیغمبر قرباني کړی ده یو کال هم د الله پیغمبر قرباني قضا کړی نه ده بخپل به کوله او دویمه قرباني به د امت د طرفه کوله بخپل جون کې مم د امت د اړه کوله او چې د دنیا نه طلوع نه علي رضی الله عنه ته وصیت کړي چې
یو قربانی با خپله کې او بله قربانی با زما د اړخم کې. او نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک راویه دا عائشہ صدیقہ عائشہ فرمائی د لوی اختر په ورځ په تمام عباداتو کې بهترین عبادت هغه د قربانی د ساروي د وینې تویول. ورپسې د عائشہ فرمائی محبوب پیغمبر وی وې زما امتیانو ستاسو د قربانی د ساروي د غاړي وینا او د هغې اغړمنې احساس کې پس مکلانی پرېوتې چې هغه الله پاک قبول کړي. فتیبو بها لہذا قربانیان یې کوي خو په ځان یې بوج مه ګڼئ دا په تیبې خاطر په اخلاص او په خشوع سره کوئ. صحابه کرامو تپوس وکړو ما هذه الاضاحي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لکونه زرګونه خلک د لوی اختر په دې ورځ باندې لکونه څاروي حلالې دي که څه فایده ده څه راځي پکې. محبوب پیغمبر فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د پلار د ابراهیم طریقه ده. صحابه کرام یا رسول الله وما لنا فی هذه ٹھیک ده د خپل پلار طریقه به ژوندی کوو خو موږ ته پکې څه فایده رسي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لکم بكل شعرة منها حسنه د چیلې د سرمنې د هر ویښته په عوض کې به تاسو ده یوه نیکي میلاوي. صحابه کرامو سره د ثوابونو د ګټلو ډېر زیات حرص و. د چیلې په سرمنه باندې ویښته ډېري کمی او د ګډې په سرمنه باندې زیادي ځکه هغه وړی د هغه نري. بیا صحابه ته بوز گئی وما الصوف یا رسول الله مو خو ګډان سبا کوو اګړه باندې وړي او د وړي ویښته خو ډېري. د الله پیغمبر فرمایي چې د ګډې د سرمنې د وړۍ د هر ویښته په مقابل کې به تا ته نیکي میلاوي. نو علما وایي د قرباني هغه نور ټول ثوابونه پسې پرېږده صرف د غویي او د سنډا او د اوښ او د ګډې دا ویښته راواله دا ویښته او دا یې وشماره او بیا د هغې په عوض کې نیکیانې وشماره او بیا تا پې 4-5 روپۍ ورکړي دي دا ویښته د هغه روپو سره مخامخ که بیا څومره قیمتي دي چې یوازې همدغه اجر هم الله پاک قرباني کوونکي ته ورکړي که نه دا هم کافي. الله پاک دې په دې خبرو باندې ما ته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق را نصیب چاته چې الله وس ورکړي ځای ورسره یي وس یې کېږي ساتلی شي نو د قرباني څاروي دي چې څومره مخکې واغړسولو که نه ثواب یې ډېر دی. څومره دی وله خدمت زیات وکړو ثواب یې ډېر دی. دا عشقي عبادت دی. زمونږ د دیوبند په اکابرو کې یو محدث دی شیخ الهند رحمه الله ډېر لوی محدث دی. ډېره موده وړاندې به یې څاروي واغوښتو او هر وخت کې به ورسره مشغوله کېدو لکه څنګه هغه ماشوم چې مرغۍ ساتلي که نه او مینه یې ورسره شي او بیا مړه شي دی ورپسې خبرې جاري ورپسې وایي دغه رنګې مینه وایي دا لوی اختر په ورځ باندې چې کله پې چارې ایښوده ذبحه کولو به که نه وایي داسې په چغو سرو به یې ژړل لکه یو سړي چې ماشوم مړ شي دی ورپسې جاړي. نو چې څومره دی د قرباني د څاروي خدمت وکړلو مینه دې ورسره وکړه خرڅ دې بې وکړلو أغمر أجر بقي زيادة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.